قدرمنو دا وخت زه په شیل ټاپ کې ناسم را سره د دې ځګي یو ډېر تکړه باشنده کاکا ګل را سره ناسته نو یو قصه راته شروع کړې وه اپ د کیمرا نو ما وی چې دا زما سره په ریکارډینګ کې شریکه کا چې د دې نه نور خلک هم پوه شي. کاکا سلامونه، خبرې ورته تیز را سره کوي صحیح ده؟ خپل نمبر سره شریکه کوي. باچا خان مې نوم دی. ها تاسو یو قصه کوله د شیل ټاپ د حوالې سره چې دلته پخوا اندوان پاتې کېدلو او دلته یو غټ ښار و، تاسې هم ویلې کېږي دا زموږ مشرانو دا خبره پاتې شوې وه موږ ته چې په دې ځای کې چې کوم دی د هندوان کلی پاتې شوی، په دې ځای کې غټ بازار او دکان پاتې شوی ښه جي ښه کپړې مالګه هر قسم سودا چې کوم دی په هغه کې خرڅېدله دلته ومیلاوېدله. ښه دې ځای کې نو به خلکو ځان سره وړله خو د هندوانو په وخت ښه دا راته کاکا تاسو د په شیل ټاپ کې پاتې کېږئ دلته؟ نو موږ د وړي شیل ټاپ کې پاتې کېږو په وړي کې او په ژمي کې بیا په ښکته میرو کې؟ نه د ژمي په ښکته د خپلو پټو ته کوزېږو د سم ته کوزېږو سین غاړې ښه سین غاړې ته بیا کوزېږئ داسې ښکته نه ځئ مردان سیټ ته پېښور سیټ ته شیرګل نورخوړ سیټ ته؟ ښه نو دلته کې پخوا هندوان پاتې کېدلو، دلته به خرڅ سودا به کېدله، خلک به راتلل ځان له به ساه اخیستلو. ډېر زیاته مننه کاکا، خوشحاله راته اوسئ.